لکه چې مخکې هم په لومړنیو رکوګانو کې دا بیان شوي هغوی له پلار نیکه په میراث پاتې شی مقدس شمیري او حاضر نه دی چې په دې کې تبدیلي او تغییر راسي او په همدې خاطر دی هود علیه السلام مقابله کوي وایي چې استاد نوی دین راوړی او د دغه دین او مذهب په خاطر باندې موږ د پلار نیکه نه په میراث پاتې مقدس مذهب پرېږدو هغه څه چې زموږ پلار نیکه د هغه عبادت او پرستش کولو هغه صرف نظر وکړو اوس د یو خدای عبادت او پرستش وکړو فاتنا بما تعدنا پس راوړو موږ ته هغه څه چې د هغه وعید موږ ته راکوي په کوم څه چې موږ ویروي هغه راوله ته چې وایې د شرک انجام وخیم ده او زه د لویې ورځې د عذاب نه په تاسو ویریږم دا ورځ ولې نه راځي په دا عذاب کې تاخیر د دې دلیل ګڼي چې پیغمبر په خپله دعوا کې دروغجن دا چې خدای پاک مهلت ورکړی په داسې حال کې چې خدای پاک د هر قوم لپاره یو اجل ټاکلی ابتدا کې همدا مطلب راغی خو دوی دا مهلت و فرصت جری کړي ورته جرأت ورکړي او دغسې ګڼي چې بس موږ په حق یو چې د خدای عذاب نه راځي دا د عذاب خبرې هسې دروغجنې وعدې دي دا هسې تهدیدونه دي چې په دې کې کوم حقیقت نشته که دا حقیقت د خدای عذاب ولې په موږ نه راځي فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین که ته رښتونه یې نو هغه څه چې موږ ورباندې ویروي هغه راوله د دې عذاب فیصله زموږ په باب ولې نه کېږي د عذاب ولې په موږ باندې نه نازله کېږي که ته رښتونه یې او رښتیا هم د شرک او د کفر انجام وخیم و خطرناک ده لکه څنګه چې ته دعوا کوي ګویا موږ مستحق د عذاب یو د خدای عذاب ولې په موږ نه نازله کېږي د دې کفر او شرک سره سره دا د پیغمبر د تکذیب لپاره دلیل کوي او وایي چې موږ ته دروغجن ګورو ته چې کومې وعدې کوي له خلکو سره په کوم څه باندې چې خلک ویروي او وایي چې تاسو ته خطرناک انجام منتظر ده په دې خبرو کې ته صادق او رښتونه نه یې دروغجن قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب هود علیه السلام وویل یقینا واقع شو ثابت شو په تاسو باندې ستاسو د رب له طرف نه عذاب او د هغه غضب بس تاسو د خدای د رجس او د غضب مستحق ګرځېدلی یاست په تاسو باندې د خدای وعده د عذاب ثابته شوې یا مراد دا ده چې حضرت هود علیه السلام نور نو دې قوم مایوسه کیږي او فرمایي چې د دې نه بعد تاسو د خدای د عذاب مستحق یاست دا عذاب په تاسو باندې راځي او یا مراد دا ده چې اصلا ډیر ځله قومونه په عذاب کې اخته خدا نشي احساسولی عملا د هغوی اجتماعي ژوند دې حالت ته رسېدلی چې له هغه اجتماع نه امن و امان و سکون و اطمینان ختم شوی سراسر اضطراب و پریشانی په اجتماع کې د فساد لمبې اوچتې ټول اجتماع په فساد اخته فرد دلته په عذاب اخته خو احساسولی نشي یا د هود علیه السلام د خبرې معنا ده چې عملا د خدای عذاب په تاسو واقع شوی خو تاسو نشئ احساسولی موضوع داسې نه ده چې څنګه ګناه شروع سي نو عذاب په پای کې بیا په یو معین وخت کې راځي نه د ګناه د شروع سره سم د عذاب سلسله هم پیل کېږي خو آخري فیصله او کلي عذاب بیا په آخري نیټه کې د مهلت په پای کې راځي کنه په کوم قوم کې چې زنا پیل شي هلته به قتلونه شروع کړي پیغمبر علیه السلام فرمایي په کوم قوم کې چې د خدای له دین نه انحراف شروع شي هلته به امن ختمیږي هلته به خوف ویره وي په کوم قوم کې چې د خدای دین حاکم نه وي هلته به فقر هلته به لوږه او ګوري چې کوم قوم کې حرام شان پیل شي
له چرسو د سکولو سره سم د انسان عذاب هم شروع کیږي په پای کې په لیونتوب منتج شي. هیروینو ته چې څوک پناه وړي د هغوی انجام وګورئ، شرابو ته چې څوک پناه وړي د هغوی انجام وګورئ. دا عادي شیان سګرټ و نسوار چې څوک کوي ناجایز دی وګورئ هماغه لحظې دی چې هغه ګناه ته شروع کوي عذاب هم شروع کوي. خو آخري فیصله هغه کلي عذاب بیا د دې مهلت د فرصت په پای کې راځي. حضرت هود علیه السلام وایي چې اصلا تاسو باندې د خدای عذاب رجس د پلیدي او عذاب او غضب شروع شوی واقع شوی ده. تاسو اخته یاستئ په دې کې محسوسوئ نه. تاسو لاړ شئ دا اوس اروپایي ملکونه وګورئ، که څه هم د هغوی ظاهر خو ډېر خلک دوکه کوي او فکر کوي چې دې خلکو په تمدن کې څومره پیشرفت کړی. وسایل اسباب د ظاهري سر و صورت د اجتماع او ټولنې ډېر خلک دوکه کوي، ظاهر بینه خلک. خو چې څوک متن د اجتماع ته داخل شي، هرې کورنۍ ته داخل شي، بیا د هر فرد د حالت نه ځان پوهېږي. عمومي طور هغه فساد چې په دې اجتماع او ټولنه کې خور ده له هغه نه ځان مطلع کړي، بیا پوهېږي چې دا اجتماع په کوم حالت کې ژوند کوي. هر کال د قتلونو د خودکشي تعداد میلیونونو ته رسیږي په امریکا کې. په ټول شرق کې ډېر کم به دغسې وګورئ چې یو څوک د خپل ژوند نه ستړی او ستومانه شي او خودکشي دې وکړي. ولې امریکایي متمدنه ټولنه کې هر کال په میلیونونو خلک خودکشي کوي. د دې معنا څه ده؟ د هماغه مرفه ژوند سره سره خلک له دې نه خسته شي، اضطراب او پریشاني دې حد ته ورسېږي چې انسان له خپل ژوند نه تنګ شي، لاړ شي خودکشي وکړي. هر ساعت چې راوځي ګوري به چې یو کس په دریا ته ځان اچولی، یو چا به په ونه کې ځان غرغره کړی، په ځنګله کې د همسایه به د یو کور باره کې ټلیفون وکړي چې دلته دروازې بندې دي، داسې معلومېږي چې چا خودکشي کړې ده. پولیس به راسي دروازه به خلاصه کړي او چا په غاړه نه ځان غرغره کړی. تر نیمۍ نه زیات نفوذ د خوب لپاره مسکنې ګولۍ نه باید استفاده وکړي، له دې نه پرته خوب نه ورځي. او هغه شراب ته، هیروینو ته، چرسو ته پناه وړي چې هغه څه د کاذب تسکین خپل دماغ ته وایي. تازه ور د دې اجتماع په متن کې داخل شي بیا معلومیږي چېرته هم صفت شوی، بس د خدای عذاب هم شروع شوی. پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي په کوم قوم کې چې لواطت پیل شي او دا عام او څرګند کې، خدای په دې قوم باندې دغسې عذاب نازله کوي چې خلکو ته آشنا نه وي، سابقه نه لري. دا اوس په امریکا کې هم دغسې دا ناروا او ناجایز غیر انساني عمل پیل شو. او څو کاله مخکې حتی څو میلیونو کسانو مظاهره وکړه، د دې مطالبه یې کوله چې دا باید قانوني کار وګڼلی شي. د نارینهو ترمنځ نکاح دا باید قانوني کار وګڼلی شي. د همدغه مظاهرې نه پس په دې قوم کې خدای پاک عذاب، مرض او بیماري شروع کړه چې اوس خلک له دې بیماري نه هومره ویریږي چې له سرطانه نه ویریږي. د هیټ په نامه باندې یو بیماري ده سخته ساري چې اوس امریکا کې داسې خوف او ویره ده چې څوک دروازه خلاصوي په دسمال باندې خلاصوي. سیمه به دا د دې مریض میکروب هغه ته سرایت ونه کړي، د لاس هلته لګېدلی نه وي او د یو په لاس باندې ونه لګېږي، دا میکروب هغه ته انتقال نه شي. چې دروازه خلاصوي نو کاغذ په لاس کې نیسي او د هغه خلاصوي. اکثره ډېر محتاط ډارن خلک دغسې کوي. او یو چا کیسه کوله چې ما